هوی 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 ساس کې دا دې تر دا ځایه پورې راځي. دا کلونو کالو زوړ ښار نن ورځ خو مې ساعت تېر شو خو په ګرده کې دا اټلي ماته ډېر ښه خوند راکړي. خوشحاله ژوند دی فروټ ورته پراته دي ډوډۍ یې خوړلې دي. ما غاښ ته لګي ما السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو نوی ولاګ ته ښه راغلاست. په دا ولاګ کې به زه نن تقریبا تاسو ته نیمه انطالیا ټوله در ښکاره کړم. اول خو به د باندې نظاره درته ښکاره کړو. ناوخته دی تقریبا بجې دي داسې 9 بجې دي. د شته مشته مو کړې ده. ټیکسي ته انتظار و چې راسو بیا به مو بوځي پر ټوله انطالیا به مو راوګرځو. دا نو شیخ بوک کړی دی. شیخه کیسه راته وکړه څنګه کیسه ده؟ دي یو پاکیج ورته وایي. اوکې باید چې آنلاین سره بوکې نوم یې انټالیا سیټي ټور واټرفال بوټ اند کیبل کار راید. واټرفال بایک کیبل کار اوی په چیش کې زوس اوس یو بس دی که موټر دی؟ بس دی که موټر دی راځي دلته پورتکوج او تاکوجې د ټاکسي پیسې د بچاو کړې. هی دا خو ولا ګرد انطالیا را باندې بنیاوه. نو 8 ساعته 9 ساعته وشي. بس ته به ولاړ شو لاندې به بوټونه موټونه هم سره واغوندو بیا به نو مخ ته ولاړ شو. شیخ ناوخته دي کېدی څه وخت څه دلته ولاړو. ته چیرې وې؟ ته خو هلته وې تا ته خو انتظار وکړ. شیخ په موټر کې خو کښېناستو. اوه ښایسته موټر دی. اوه خو در خلکو ښځې ډېرې دي او ته چیرې ناست یې؟ زه به وایي شیخ وایي پر ما کیمره منې څه خوا به دي. او دا موټر دی. ښاره تقریبا راووتو. دا زرغونه ښایسته ښایسته ځایونه په مخ کې راځي. خو چې امین ځای ته ولاړ شو هغه ځای به دې ښکاره کړو. دا خو دا راته شروع وي دا پلانی ځای دی دا پلانی ځای دی او دغه ځایو ته ځو معلومات راکوي او شاوخوا منظرې لیدل شروع شوله. هغه لوړ کیبل کار دا د مالمیر دی هم راباندې کوي انشاءالله. نیم ساعت سفر بعد د دې موټر څخه ښکته کړو. هلته بل بس دی په هغه بس کې مو بیایي پر لاره موږ میلې وکړلې. ښایسته ښایسته ځایونه مو ولیده. څنګ ته مو یو ناست و بیده و دا هم یو میله و څنګه شیخه. او دلته دغه د یوسرا بیټسو دا د سر په زړېږي اوس هم دا شماټو دي. او دلته چشناب استعمالولی شئ او جوس موس رانیولی شو. دا کوچ کې به اوس ځو. هلته مو ناوخته کې شیخ ول دا عینکې واخلم. عینکې مو راواخیستلې بیا هلته در ښکاره کړو. غټ کوچ دی دی. اوس خلک حسابي چې څوک دي راغلی دي که نه دي نفر ورک دي که نه دي ورک دي. یو ځای ته راورسېدلو. دا بس دلته راکښته کړو. یوازې موږ نه یو دا ټوله کوچونه زوم بس دغه 2 دانې نور هم ولاړ دي. او دلته لوړ ورخیږو کیبل کراس دی لوړ. د دې ځي بعده بیا شاید 2 3 یا 4 ځایو ته مو نور بیایي. هغه بوټ دی چې په اوبو کې څوک چلي هغه دی. دا کیبل کراس دی. اخوا ته وایي کیفې شته. که څوک کیبل کراس ته ځي هغه د لوړ وخیږي او که څوک د هغسې یو شی مای خوري دلته دا لوړ غرونه او شان ګوري نو هلته دې کښېني. خو موږ ځو لوړ کیبل کراس ته. څونه لوړ یې راخېجولي وي. دا کوچ را روان و په غره کې په لارو باندې تر دا ځایه راوخېجولو. لوړ راغلي یو. تحصیلدار یو سویمینګ پول دی کوم بیا لمبېدلو. دا چیکینګ پوینټ دی. در دې چې ولاړ شو بیا به نو کیبل چیش دی؟ کیبل کارز. نو هلته به ولاړ دغه نقشه د زما بخه دلته دا کیسه هم کېږي. دا وګوره. او بعض خلکو لږ چې زړه نه سوی کولی شاید ډېر لوړ بیایي د لیک کښېناسته د لیک خپل ساتي. بسم الله څونه غټ دغه دی. یو وخت هلته په سوات کې کښېنستلي هغه خو د نورمل یوز دپاره و. دا خو باقاعده د میلې دپاره دی. کوچنی و خوندور نه و. نو دا خوندور دی انشاءالله. ته به بسم الله پر مخ روان شو. دا لوړ دی د روغه درخته پورې خاصه زرغونه ځایونه راسي بیا به میله وکړو.
Sabay. Singapore Pacific. Oy. خطرناک شی دی دا دونه درون شی دی دا کرایلا سو دونه لوړ ځای دی په ژوندی به یو څوک نشي پاتې دو به ځای چې تاسو اندازه کولی شئ څومره لوړ راختلي راورسېدو دا ځای ته چې وخېږو بېرته مو کښته کوي د بل سر دی یا غلط شول هغه دی د غره بل سر معلومېږي تر هغه ځای مو رسېږي دلته زما په خیال د روي که څه کیسه خوښي هماغسې جلا راغله دا خو خېږي نور هم لوړ ډېر ځای دی د یو را روان دی موږ روان یو پر دا ځای باندې بیا ورسره پورته کښته کېږي د دې بیا ناریز ډېر لوړ دی او چې رښتیا درته وایم بېرېدونکی هم دی بل سر ته یې راورسېدلو څنګه وچ غرونه دي سپېره سپېره اوی څونه لوړې راخېژولي او دلته یخ دی هوا یخه ده ډېر لوړ رالو په دا خطر خو نو هوا یخې ده چې انسان لوړ راوخېږي او بیا یو څه ملک وطن پسې یخ شي هلته لیرې و نږدې پر دا نورو غرونو باندې واوره پرته ده د باغ خواته ورسمه درته ښکاره دا د لیرې پر غرونو باندې واوره معلومیږي ښه خوند کې ښه ځای دی خپله دا پراشوټ ته نیت و چې وې کوم پیراګلایډینګ دلته پر ځان پرې وتړه دا دونه غټ غره لاندې ځان یې لکه چې پوښتنه مې وکړله وایي ته د ګروپ سره راغلی او دا چې دی هغه څوک کولی شي چې یوازې ځکه چې دا وخت نیسي 15-40 منټه وخت نو موږ دلې یو داسې 15 منټه یو 15 منټه بعد بیا د دې ځای څخه ځو بل ځای ته دغه د خطرناکه کیسه نه خطرناکه دی والله هغه د یو وار دا شی وشکې دی واړه که وختې داسې در غرو یې اړوي وای تاتالي 2315 میټره لوړ دونه لوړ یو دغه دی دا بوډا اوس ځان یې لکوي دا خطرناکه کیسه ده دا هم زړه غواړي دی ولاړی شاباس دا هم خوند کوي خو دا دی وخت نه لرو زه به درته دا 15-40 منټه وخت نیسي وای دا خوند کوي شیخ ورځو ګران هم دی دا په 200 پاونډه دی 200 پاونډه ډېرې روپۍ دا راګرځي داسې چېر نه ختمېږي دا کرار یې کښته کوي تر مځکې چې رسېږي 15-40 منټه په هوا کې بل یې وخېجوي اوس د ده د نارو وارې پاته دي په ده نارې وي هلته په سر کې ګوپرو کیمرا ورکړې ده ما په خیال دی هم لوګین کې د ولوګ وای دا زه نږدې ورسم وای دا چې موږ دلته ورته ګورو موږ دلته ورته ګورو زړه مو بل رقم کېږي سپین ږیری هم دی ما په خیال بس یې کړل خطرناکه کیسه ده پخته بد څوک یې په ژوند کې یو وارې وکړي ایکسپیرینس ځه یو وارې لا راواړو دا وارې ورته برابري وای ځان کړی دي دا بیره لري والله بله بیره وای دا وارې سره وشو اعتباره کیسه ده ماشیني کیسه ده دی دله کنټرولوي په لاس کې سره درکړي ته ګوره هاخوا دې داسې واړئ خاشکه او دا عینکې دي
شیخ را رانیولې یا موږ هلته رانیولې زه به وګورم چې څنګه معلومېږي سمې دي انشاءالله دا لمر لږ خوپوي لمر تېز دی سترګو مو بد لګېږي دوی زما په خیال د خپل فلک سره ډېر محبت لري هر دکان ته چې ورسې هر ځای ته چې ورسې دا به وویني او ښایسته هم دی اوس بېرته انتظار یو چې د دې خوا مو ورسوي بېرته دا ځو ښکته د ښکته کېدو پر پای دا وار ډېر رش دی دا وار زموږ د ګروپ سره نور ګروپ خلک هم دي چې راختلو هغه هم ښه خوند وکړي او شاوخوا وګرځېده دلته په دا یوه طرف کې بند ولاړ نو دا کیبل کراس کیبل کار اوس دلته ورته انتظار یو چې هغه د چا د ټیم سره چې د ټیم مشر راسي هغه به مو بیا بولي یو بل پارک یو بل ځای دا بل ګروپ دی دی اوس رالی خوندوره کیسه ولوړه ډېره یخ هوا وه او ساعت مو هم تېر ښه ښایسته غرونه وه بس دا نورو دوه شیانو وخت مو نو نه درلودی موږ بېرته ژر راکښته شوو دا یو ټیم دی زموږ د ټیم بس کوچ ما سره پلا بس کوچ هغه دی هلته ولاړ دا دی داسې تازه اوبه رابهیږي خوندورې های های څنګه یخې اوبه دي ما دی دا شی رن دی دا نه پاکېږي لکه چې دننه یې واښه کړي دي خو دا اوبه تازه پاکې د چینې اوبه دي دا رقم پسې ځې روانې دي نو چې چیرې او دا خوا یې بیا شنه شان کړي دي دا نه پسې کښته کېږي تر هغو اوبو پورې ځي کوچ کې ګرمي ده د اوس بیا حاضري علي لاس پورته که دا زموږ علي دی دا شي نو راوې رسولو ډایناسور پارک ته په ډایناسور پارک کې به وګرځوئ دلې زو دی حیوانان دي او دلې تاسو لنچ هم کولی سئ او ښایسته ګلان شین ځای دی راځئ ورس هوی څنګه زرغون او ښایسته پارک دی او دا ځای داسې غټ ډایناسور درولي ګوره څونه غټ یې جوړ کړي دي ښایسته دي او کمال خبر یاست چې دی پوست دی دا ته ګوره موږ یې وارې لنچ وکړو د لنچ بعده به وګورو په لنچ کې مو دا شیان راواخیستل هلته یې پوښتنه راڅه وکړله چې موږ راکلو پر لارې ول چې شاخ یې د دې شان خو بې مسالې او بې خوند دی نو موږ ورته ویل چې دغه راواخلو نو وبه ګورو چې څنګه خوند یې دی میګي دی د میګي خوند یې دی د سلاته او چپ دی دا ښوروا یې ښه خوند کوي دا ډوډۍ ده د ډوډۍ سره څوک هی د انارو جوس یې راپسې راوړي شیخ څنګه خوند یې دی خوند نامې دی ترو دی بیخي خوند کوي هغه اصلي انار جوس دی اصلي ډوډۍ خو مو خوړله ښه خوند یې راکړي په پارک کې به شاوخوا وګرځو خو د شیخ په د آیسکریم والا کې سوچ بند دی و آیسکریم خورو ته راسته چې څه چم کوي هلو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وعليكم السلام Can I make video, yeah? Yes, no problem. Him first. Yeah, give me first. Dondurma. Hi. شیخ دا خولې به ول در پر سر کړ دا چې دا د ترکانو خولې ترکیش کافي هاوس خورا آیسکریمانو شانوم لري دی خواته پراته دي صفوای Turkish ice cream. څنګه آیسکریم دی دا Ice cream. yeah Chocolate yes, vanilla yes. Dondurma yes. Oh my god. Hey. Ice cream. Dondurma. واو ویني څه شیخ مو شرمو Thank you. Good. Yes. وده يعني كيوتو بس در سولار نسي دعوت اوه Ne oldu? Ice cream. Allah. Fazla bana bırakma. Tamam. Allah. Hoppa. Dondurma. Maraş. Çokolade yes. آیسکریم والا خو ښه خوند راووالي اوس به شاوخوا راوګرځو په دا پارک کې چې دا پارک چیش لري دې خوا ته که زه اوبه وینم اوبو ته به ورشو دا یې اوبه دي شپه یې دونه په زور چې رالو دا کوچنۍ فواره راکمه دي د کوچنیانو دپاره دی کوچنیان پکې لمبېدلی هم چې ساعت پکې تېرولی دا پر لار یې کیسه راته کوله چې دا د پخوا د کوین و بادشاه و که چی شو هغه مو یې رسوله کیسه نو دلته یو پیښه سوې وه نو بیا په دغه باندې پارک پسې جوړ کړی دی
نو دا د پاس تر اوسه ولاړ دی د دې سټیچو شان یې هم درولي دا د دلته د توتو درخت هم څه دا ښایسته ښایسته غټ غټ توتې دي دغه یو نو پوخ توت دی اوس یې راوش کومه بسم الله تریو دی دا ګلان هم داسې ښایسته ښایسته راشنه شوي دي د دې خواته میټو دی هغه هم خشک میټو دی اسکریم ورکړه اسکریم غواړي او هغه خواته د دغه اواز اورو تعوض ورته وایي که مور ورته اردو کې مور ورته وایي پښتو لفظ خو تعوض دی کوم پیدا کړي هغه به نو خواته راوړو دا خوا باندې به ورسه نرۍ لاره ده د دوو درختو تر مابین کوم یو بل مرغه پیدا کړي او مای ګاډ خو ډایناسور راته پټ دی اوس مو ونه څنګه لکۍ شورې لکۍ پښې خوله دا کوچنی یو زما په خیال دا غټ وسه بیریږي دلته پټ نو دا ګرده د هغه ډایناسورونه دي یو ځای او بل ځای ولاړې هغه ما دي سټیچو یې اوازونه یې ورکړي لکۍ مکۍ سره شوري سب پکۍ اوه ما غاښ ته لګي ما والا دا دې بد شی دی غټه خوله یې ده ودې نه خوري دا د دې خواته طاووس دی دا سپین یو ښایسته یو او هغه چرګ دی ګرځي دا به نو تښتي هغه خواته ترکي غزل ځان کاپي رایټ به پر راشي های د ایلیان ته څنګه ښایسته ځای ور جوړ کړی دی دا څنګه اخته ده اوبه څښي اوه ماشاءالله څنګه ښایستې بوزي دي به واخ زونه واخ زونه مې ورکړل دا دوه ولې جنګ دی هغه کوچنیان یم دي بچیان دي چیچیان دي سره حملې دي دا یو دانه دلته بند شو دا بل ته مې زونه ورکړه اوس راپسې دی او مخه بېرته واړه څه ځي مړي دا کوچنی یو ډېر مست دی دا ورسره جنګي دا غټ دی مې دوه ښکاره کچ کړل هغه چې به مخ پر راواړوي دا بېرته ځینې هغه ځینې په عذاب دی دا بل کوچنی دا د پارکه دوه غټ دانې دي یو دا دی دونه اوږده غاړې ورکړې ده تر دې غټ بیا هغه سپین یو دی په جسم هم غټ دی په غاړه کې هم ډېر غټ دی او ډېر اوږد دی که څه هم نکلي دی بیا چې هم څوک راسي وویني انسان ته تعجب ورسي چې دا به هم یو وخت وه تر تو ګورې دا خالي یوه پښه ده په داسې اوښ تللی دی غاړې ګوره په ځنګل کې ولاړ دا هر یوه سره خپله کیسه لیکلي چې دا په دغه کال کې و دغسې و بیا دغه ریزن و چې ختم شو دغه نوم دی داسې کیسه وه موږ ناوخته کړي دي وایي ژر راسي ناوخته دی نو وربسو یو بل ځای ته مو بیایي اوس چیرې مو بیایي شیخه های سمندر ته ځو کښتۍ ده یوه میله لا پاته ده د دې ځې میله مو پوره سوله دا ښایسته فلاورز ګلان دي چې اخري وارې به دلته وینو مخته ځو د اوبو پر خوا د بیچ خواته راغله دا درخت خو نه وینئ هغه زما کال بازار دی دا مو ټیم دی هغه سور بیرغ چې وینې دا فلیګ وایي په موږ پسې اوسئ که ورکېدلو دغه پسې ګورئ او راته ویې ویله وایي دا مالټې چې دلته راشنه کېږي دا د خوړلو نه دي دا ډېرې ترخې دي زه ماریان وم څنګه د مالټو یا د نارنجو درخته ده او څوک کار نه په لري پکښې ولاړې دي دا یو زوړ تاریخي ځای دی هغه موږ چې ګایډوي هغه یې تاریخ راته وویل اوس بیا دلته ولاړ دی وایي دلته عکسونه اخیستلی شئ تاریخ نو زما په خیال یو کیله میله وه جنګ منګ پر سوی د سوونو کالو زوړ Besuchern, das hat man dieses monumentale Tor aufgebaut. At the year 129 after Christus, the Roman Emperor had د په خبرو مو سر نه خلاصېږي په ترکي ګرځي وایي دا سوونه کاله د مخه د انګریزانو چرچ شو بیا چې دا جنګونه منګونه وسوله سره بیا نو چرچ ختم څنګه خوړین سوی دی دا هغه پخوانۍ لارې او کوڅې دي چې وتلي وې د هغه وخت څه دا رقم دی تر اوسه او دوی وایي موږ یې نه خرابو د هغه تاریخ دی مو پر دغه لاړو زړو لارو بیا یې تر بیچه مو رسي هلته بیا د کښتۍ میله راکوي
د دې ځای تاریخ هم راته بیانوي یا تاریخي ځایونه هم راشي هغو منظره او میله هم راکوي څنګه خوند کوي دا کوچنۍ ګلۍ یا کوڅه یا هالیوی هم ورته ویلی شي دی اوس بیا تاریخ راته وایي Antalya, come please closer. Antalya is a hot city. It's necessary that you take the shadow from your neighbor. Because of that, they make the buildings close to each other. In summertime, the people, they use this rooms and this rooms because they take the shadow from the neighbor. And in winter time, they use at the opposite side, which get sunshine, yeah, to heat the house. د کلونو کالو زوړ ښار دی دا زړه اثار دی پخواني شیان یې ورسره ایښي دي د نوې زمانې شیان یې ورسره ایښي دي خرڅوي یې سوداوې پر کوي دا ځای خوند کوي په خدای داسې څوک چې وایي په دغه کې روان یې اټلي کې روان یې هغسې نرۍ لارې هغسې لوړ کښته لارې دلته مو کشکي هوټل نیولی وای شیخ څومره ښایسته ځای دی څنګه خوند کوي هوټلان و تا شاته ولیدله ګران به یې که به ارزانه دی د دې ځای بیخي ښایسته لارې نه دي کوچنۍ اوی پخوانۍ کلونو زوړ ځای دی ای بیخي ښه خوند یې راکړي خاص اټلي ده په اټلي کې روان یې شیخه اټلي دې لیدلی دی اتیر واچرغه خاص دغه ځای نه و هغه دی بیچ مردا خوا موږ ورځو نن ورځ خو مې ساعت تېر شو خو په ګرده کې دا اټلي ماته ډېر ښه خوند راکړي دا د نن د ګرده ورځې ټریپ یوې خواته دا د اټلي ګلیانې بلې خواته دا اوس میوزیم ته راوتو وای دا دیوال ته وګورئ دا پخوا دیوالونه داسې جوړېدله داسې جوړول دا پخوانۍ ښځه د غالۍ ګنډي پخوا به داسې غالیانې جوړولې په دا وجه خو وایي د ترک غالۍ دا د ترک غالیانې دي په څه مشکل به یې جوړول دا د ریو شان و د خوشحالۍ شان یې دا وه چې دی به خوشحالي کول دا ښځه هم یو شی کوي ډوډۍ موډۍ پخوي چای پخوي که څه دا زینې د هغه وخته څه دي سوونو کالو زوړ زینې دا یو کور ته ګوره هغه سپین سرې انا یې ناسته ده هغه نیکه ناست دی دا کوچنی دی غولین یې په لاس کې دی دا به ورته ناست به و ځانونه به یې په تودول عجبه خوند کوي والله خلا به وګوره خپل کوچنی به دی په زانګو کې هغه سلایي ماشین دی زما په خیال مسله ده هغه بیټ دی هی پخوانی وخت یې راپه یاد کړل دغې اثار دی پخواني اثار دا پوړین یې بیا پر سر و دغه د استعمال شیانو د زینت دپاره دا یې کالي وه دا نو هغه شاهي کالي دغه وه دا یې د ښځو کالي وه ورته وګورئ دا یې د نارینه وه هی څنګه خوشحاله ژوند یې دی فروټ ورته پراته دي ډوډۍ یې خوړلې دی وایف هسبینډ ناست دی ګپ شروع ده نیمۍ غالۍ یې جوړه کړې ده نیمۍ ورته پاته ده ما په خیال ګرمي دی د یخ بوټي ایسته کړي خالي چای ځینې پخېږي د سوپېدۍ لري دی خوشحاله ژوند دا د هر څه د دې ورسره لیکلي دا یې ماته ډېر خوند راکوي ډېر خوشحاله ژوند دی نیکه و انا ناست دی لمسی ورته ناست دی لاندې د بازۍ شی ورته پروت دی دا پخوانی چیشتې هغه غزلې چې بې لګولې دی هغه شی دی پخواني کیسه د وولې هلته یو څو کلمې هم لیکل شوي دي دغه د اصلي اوریجنل عکس یې دا دی هغه هم دونه پخوانی دی چې سم معلومیږي لا نه نو دا دونه زوړ کور دی دا رنګ خو نه اوس ورکړی دی نو دا و میوزیم چې ډېر ښه خوند یې راکړي اوس به د اټلي په لارې کې ولاړ شو تر بیچه پورې دا سپین سرې ده د 80 کاله خو اوږده ده لوړه ده دا په دا عمر کې میلې کې موږ په ځوانۍ کې ولاړو خورین سولو د دې ته وګوره هی دا دې راورسېدو اوس په خوند وکړي دا دی ځای نو دلته خوند کوي اوس به دلته د بوټ میله وکړو هی بوټ ته راوختل اوس به انشاءالله دا ښایسته سمندر مابینځ ته ولاړ خاص خوند دی خوند میله د میله بوټ نه لوړ ځای ته راوختلو هغه هم د مخ ځای انشاءالله هلته مخ ته هم ورځم مخ ته کې پرېښولو هلته به ولاړ بوټ خو نو خپل دی کرایه هم ورکړې دی که پر دا سونګ باندې کاپي رایټ نه رالی نور نو دا ګرده بوټ به در ښکاره کړم دا د شاوخوا دا چې رفتار وکړي بیا خوند کوي اوس خو نو دی موږ ولاړ دغه بیخي نامي ځای دی چې ورته ناست ډېر ښه خوند کوي هغه دی بوټ ولاړی
د بوټ دا د شاوخوا مې ونیو ګرده بوټ مخ ته وینم بیخي خوندور ځای دی دا ګرده به داسې راته معلومېږي وګورئ تر ټولو شاته زه یم دی کیپټن مو بوټ سټارټ کړي اوس د خیره ځو پر مخ داسې مست کیپټن دی دا دی اوس خلاصې ده دې ځای څخه دا به بیا راپورته کېږي خو دوی غزلې هغه لګولي دی چې کاپي رایټ پر راځي ولاړلو کښتیانې راڅه پاتې سولې ور اوسه د سمندر مابینځ ته هی هی راست یخ هوا ده داسې خوند کوي دا دې زینې راپورته کړلې اوس دا دی دا غر څنګه ښه خوند پکې خاص دا د سمندر په غاړه کې چې غرونه وي هی هی څونه زوړ ځای دی دا د غره هغه ته زینې ختلې دي لوړ خاص خوند هلته ګورې دننه ګوپاوې عجب احساس کېږي داسې څنګ ته یې راتېر غټ غر یې داسې راتېر سي ولاړ سي ښه را دي دونه لوړ راڅه پاته سو د غره څه مو جلا کوي چې جلا سو د سمندر مابینځ ته به ورسو یو ګړی بعده چې د سمندر مابینځ ته ولاړ سو هلته مخ ته ورځم د کښتۍ مخ ځای د بوټ مخ ځای ته به ورسو دا نو دا ښار پر دا کنج مو راڅرخي دا تاریخي ځایونه یې راته ښکاره کوي څونه سټرینګ یې دی څنګه یې راکاټ داسې ښایسته یخ هوا ده چې څه درته ووایم ښه درې زه هلته مخ ته ورسم چې مخ ته څه کیسې مخ ته بې جلا خوندونه وي هوا به تېز وي شاید اواز ما د سم ونه دا خو ترخې اوبه هم راغلې بسم الله هوی دا که مې موبایل رایلاس بیا نو ته راباس بیا خواته را سمندر څنګه تک شین دی څنګه خوند کوي دې خواته څپې وي دې خوا کې خو پل مابینځ ته راووتو د ښار شاته پاتې سو په دې سایډ کې لا لږ معلومېږي شا او شفا خو نو دا د لرې نږدې بوټونه وینه خو تر دې مخ ته ځای لوړ ځای ښه خوند کوي بېرته به هغې خواته ولاړ سو دا لوړ ځای ښه خوند کوي لوړ بد حال دی رش کش دی بوټونه خو نه ویني دا بوټ وګورئ شاته بل بوټ دی عکس در ساخي دا د ټرکي فلیګ دی زموږ بوټ هم په لیدو باندې داسې معلومېږي دا چې موږ دلي نو موږ ته خو نه معلومېږي او زموږ چې په دا کم بوټ کې یو هغه تر دې یوه غټ هم دی دا دی دلته دا دې خواته واټرفال دی چې ډېر ښه خوند کوي ډېر ښایسته راځي چې د سترګو دید کار کوي د هغه شنې اوبه د لرې غرونه معلومېږي او غټ بوټونه هغه د هلته لرې معلومېږي دې خواته وګورئ دا د بېرته یې ځای ته راورسولو داسې مست بوډا دی داسې مست غزلې ورچې ریوز کوي بوډا پر ریوز کوي دا نور بوټونه هم ولاړ دي دا نو هر ټیم هر ګروپ خپل بوټونه یي زموږ دا دی راورسېدو بېرته دی پر ریوس روان دی څنګه دا اندازه ورته معلومېږي پرېشر ته اوبه وګوره ښه خوند یې وکړي ښه ساعتېری او ښه ساعت مو تېر دا دی ورښیي مخ ته یې که شاته یې که برابر سو دلته یې درئ دغه ځای دا دی داسې برابر راوستی بیا راکښته کړو بیا پر هغه لارو باندې زو د ایټلي په لارو کوڅو کې زو دی خو ایټلي ګرده او مشر مو روان دی تر مخ راسه ورک نه سي نو دا دی بېرته بس ته رالو اوس به مو ګوره چې مخ ته بل ځای میله راکوي که نه راکوي هی یوه میله لا بله پاته ده د انتالیا تر ټولو جګ واټرفال ته مو بیایي ورسېدلو دلته هم دا څنګ ته ښایسته اوبه بهیږي شاید اواز به تاسې اورئ دا دي اوبه ماشاءالله هی
سخته خوند کوي. څومره ښایسته ځای دی، څومره ښایسته اوبه دي، عجوش اوبه دي، داسې په تیزي سره را روانې دي. څاڅکي دلته راغورځي. وایي که ښه عکسونه اخلي، ښه منظره یې کوئ، روغ سپین دغه حیوانونه یې امبریلا چې ولاړ دي وایي هلته څه اخیستلی شئ. دا دی واټرفال څنګه په جوش سره رابهیږي. اوی هوی هوی څاڅکي دا دي تر دغه ځایه پورې راځي. ښایست خو نو تاسو وینئ، خوند خو نو تاسو وینئ. نن چې دا هر یو ځای ته تللی یم، یو ځای تر بل اعلی یې، تر هغه خوندور یې، طبیعت مې تر هغه لا سم دی. هغه ارامه خوا ده، دې خوا ته شی لا نشته. مهربانه خلک دي. دا پشي ته باقاعده کور ور جوړ کړی دی. یو دانه دا دی، یو دانه دا دی. ما په خیال یو د پشي دی، یوه د پشی دی، یا به یوه جوړه دلته اوسي، یوه جوړه بلته اوسي. اوبه یې ورته ایښي دي، عادي اوبه څښي، خوراک یې ورته ایښی دی. پشي پر تا باندې الله رحمېدلی دی. دا ښایسته ځای کې کور در کړی دی، دا ښو خلکو په مابینځ کې. یوه بیا پر وچ هډوکې مښتې ده. میاو خوړلی سې که کوم حق در سره وکړم چې ویې وکړې بیریږي نه مو خدای که دې په عذاب کړې بیا نو خامخا ځغلي. هی هی لکه باران چې څاڅکي دا دي تر دغه ځایه راځي. واټرفال هغه د دونه لیرې دي، څاڅکي تر دې ځای راځي. عینکې ګرده را خوپې کړلې، زه هم کیمره بیا هم سره خوپه کړې. یاره پلای پاک کړو بیا د دې څاڅکي رومو دا دی مین جوش یې په دغه ځای باندې فل زور باندې دلته دی. هغه ځای ته چې ځان ور واچوم څنګه خوند به وکړي چې به مې یوسي بیا به مې هلته سره را اړوي را اړوي. ښایسته ښایسته اوبه او سمندران لري استرالیا چې ډېر د منظرې ځایونه لري. هاخوا سره روانې دي، پر دې خوا پر دوو درو لارو تقسیم شوي دي. دغه دی پر هاخوا ډوبې ورځي او پر هاخوا باندې مرځي. دا هم ډېر ښه خوند کوي. بردار اوبه را روانې دي، آسنګ کې د ناستې ځایونه ورکړي دي. دغه چې را روان دي دا کیبل دی، پر دې کیبل باندې کښېنئ، د اوبو په مابینځ کې را روان دي، خوندور. ما د کیمرې کوالټي لږ کمزوری شو، هغه په دې خاطر چې د موبایل سټوریج مې فول شو، نو د 4K مې HD کړله، هغه به شاید سم نه معلومېږي، کوالټي به یې لږ کمزوري. د عکسو دپاره جوړ کړی دی. وایي دا د ذوالقرنین توره ده، د علي رضی الله تعالی عنه توره ده. او مطلب هغه ډیزاین دی اوریجنل، خو هغه نه ده، هغه دا دوه غاښونه دي درلودله. او دغه عکسونه دي دلته څوک اخلي. موږ وخت پرست شو، موږ ته بس ولاړ دی، ځو به. خوا دا کوچني موټر ته ور واچولو، دا به مسجده بولي خپل ځای پورې. دا دې په خیر راورسېدو. د ورځ څه شپه شوله چې موږ رالو، وتلو 8 بجې وې، اوس ساعت د ماښام شو، اسمان خو وینئ تاریکه ده. راورسېدی هوټل ته، نو ورځ مو ګرده تېره کړه، ډېر ساعت مو تېر شو، ډېر ښه خوند یې وکړ. نن ورځ بیا یو ښه ورځ وه، ډېر ښه خوند یې وکړ. ډېر ځایو ته ولاړو، تقریبا 4-5 ځایو ته ولاړو. واټرفال ته، په بوټ کې ولاړو، هغه سره ولاړلو، هغه لوړ غره ځای ته ولاړو، ډایناسور پارک ته ولاړو. تاسو به هم ټول لیدلي، نو ولاګ به هم ورسوئ. نو پر دغه ځای باندې دا ولاګ ختموم. تر بل ولاګه پورې ښه وخت ولرئ. دا چې دا دونه ځایونه مو وکتل وموندل، یو نه یو ځای خو به خوند درکړي چې دا دونه اوږد ولاګ، نو دا ولاګ خو به په یو لایک ارزي، په یو ښه کومنټ خو به ارزي. نو یو ښه لایک، ښه کومنټ در څو چې نور هم داسې ولاګونه جوړ کړم. نو ښه وخت ولرئ، تر بل ولاګه پورې د الله په امان.